افسوس صد افسوس زموږ په ټولۍ کې زموږ په ماحول کې داسې کسان هم شته چې په حنفي پوښ کې په دیوبندي پوښ کې سلفیانو ته عظیم خدمت کوي. داسې کسان هم موږ لرو. کمیس یې د حنفي دی، کمیس یې د دیوبندي دی، اما خدمت یې د سلفیانو دپاره شروع دی. داسې کسان موږ لرو. یو مثال درته وایم، یو څوک دی هغه وایي زه حنفي یم، وایي زه دیوبندي یم، او دا وایي چې زه د امام اعظم په مذهب افتخار کوم. دا یو مفتی دی. یو څوک پوښتنه ځینې کوي، وایي دا وهابیان څنګه خلق دي؟ دا څنګه خلق دي؟ پیغمبر علیه السلام خو ویلي دي چې زما امت به 83 ډلې سي، یوه ډله ناجیه هغه به جنت ته ځي، هغه 82 به دوزخ ته ځي. دغه وهابیان یې اوس په کومه ډله کې داخل دي؟ دا ګمراه څه ورته وایي؟ وایي الحمدلله وهابیان سلفیان دا په اهل السنت والجماعت کې داخل دي. دا خلق اهل السنت والجماعت کې بولي. سبحان الله. اهل السنت والجماعت خو د دا څلورو مذهبو پیروان دي. دغه اهل السنت والجماعت. او وهابیان خو وایي چې دا څلور سره مذهب شرک تقلید شرک. دا بیا څنګه په اهل السنت والجماعت کې داخل شو؟ دا سړی هم ځان ته حنفي وایي. وایي وهابیان اهل السنت والجماعت، وایي وهابیان مجتهدین دي. دا خبرې هم کوي. وهابیان عاملین په قرآن او په حدیث دي. د وهابیانو مشر محمد ابن عبدالوهاب نجدي وایي دا یو امام و، دا یو موحد و، دا یو مجاهد و، دا یو غازی و. حضراتو حنفیت دغه شو. دا هم ځان ته حنفي وایي. حنفي خو علامه شامي دي چې هغه لیکلي دي چې وهابیان خوارج دي. دغسې کسان هم موږ لرو. په حنفي پوښ کې په دیوبندي پوښ کې سلفیانو ته عظیم خدمت کوي.